سلام ملګرو، په دې هیله چې روغ و جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي. بیا هم د تل په څیر د یوې ښکلې ویډیو سره تاسو سره حاضر شوي یو. دا چې لوبډلې مشر ویرات کوهلي له یوې نجلۍ سره څه کړي دا ټول په یو ویډیو کې در سره شریکوو. که تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو مهرباني وکړئ د ویډیو کتو نه مخکې زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ویرات کوهلي د سیلفي اخیستلو لپاره د نجلۍ غوښتنه رد کړه. د هند کرکټ نوموړی لوبډلې مشر ویرات کوهلي په کرکټ کې یو چالاک او ځیرک لوبډلې مشر دی، خو نوموړی داسې یو ځانګړنه لري چې په لوبغالي کې یو ډول وي او له لوبغالي څخه بهر بیا بل ډول شخصیت وي. ډیر مینوال غواړي چې له لوبډلې مشر کوهلي سره انځورونه وباسي، خو دا ځل له ویرات کوهلي څخه د هغې ښځینه مینوالې د سیلفي انځورونو اخیستو غوښتنه وکړه چې په ځواب کې د لوبډلې مشر کوهلي له لوري یاده غوښتنه رد شوه او له خپلې مینوالې سره یې سیلفي اخیستلو انکار وکړ. د نوموړي دغه کړنه په ټولنیزو رسنیو کې خلکو مناسبه او ښه پریکړه بللې ده. د ټولنیزو رسنیو یو کارکوونکی داسې لیکلی دی چې په اوسنۍ شرایطو کې داسې پریکړه ښه ده او لوبډلې مشر کوهلي ښه پریکړه کړې ده. نورو ډیرو وګړو هم پر خپل مثبت نظرونو څرګندونې کړې دي. له کوهلي څخه د سیلفي اخیستو غوښتنه په هوایي ډګر کې د یوې ښځینه مینوالې له لوري شوې وه. ملګرو، دا و زموږ چمتو شوی ویډیو. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.